السلام علیکم قدرمنو کتونکو نن با په دې ویډیو کې مونږه خبرې اترې کوو د سینټ الیکشن شو د سینټ الیکشن نه پس د سینټ چیرمن او ډیپټي چیرمن د لپاره هم ټاکنې وشو د هغې نتیجه هم مخې ته راغله. اوس سوال دا دی چې د پاکستان ډیموکریټک موومنټ مستقبل به څه وي. آیا پاکستان ډیموکریټک موومنټ پی ډی ایم ته کوم مقصدونو دپاره جوړ شوی په هغې کې هغه کامیاب شو او که کامیاب نشو. که وګورو د پی ډی ایم په مقصد باندې لږه شانتې خبرې وکړو نو پاکستان ډیموکریټک موومنټ کوم 11 جماعتونه چې رايوځای شوي نو د هغوی بنیادي مقصد دا و چې د موجوده حکومت نه خلاصې چې دی نو هغه ومومي او د وزیر اعظم عمران خان حکومت ختم کی. هم د دغه مقصد دپاره پی ډی ایم چې دی نو هغه جوړ شو. د لومبۍ ورځې نه که مونږ د پی ډی ایم خبره وکړو نو حکومت ته ډېر زورنه هم ورکړو. کله دا پی ډی ایم جوړ شو نو هغه وخت کې داسې لګېده چې په حکومت باندې ډېر زیات پرشر راوړی دی، خو له د هغې نه پس د پی ډی ایم خپلې څه ناکامۍ وې او خپلې داسې څه خبرې وې چې د هغې د وجې نه پی ډی ایم چې دی نو هغې خپل زور چې دی نو هغه کم کړو. وجوهات یې ډېر وو او په دغه باندې به خبرې کوو چې د پی ډی ایم د ناکامۍ وجه څه وه. خو که مونږ خبره وکړو نو پی ډی ایم لومبۍ حکومت ته د استعفاګانو ورکولو دړکه چې ده نو هغه یې ورته ورکوله او بیا چې کله هغه ډیټ تیر شو نو پی ډی ایم دغه سلا وکړه چې موږ به ضمني الیکشن کې هم برخه اخلو. بیا چې دی نو د هغې نه پس دغه رایه راله چې د سینټ الیکشن نه پس چې دی نو استعفاګانې به ورکوي. پی ډی ایم هم په دې لالچ راغستی و چې هغوی ته به سینټ کې کامیابي میلاو شي او دغه شانتې د سینټ الیکشن نه پس به د سینټ چیرمن او ډیپټي چیرمن د دوی راشي. خو ولې د سینټ الیکشن او بیا د سینټ د چیرمن او د ډیپټي چیرمن الیکشن چې دی نو هغه هم وشو. ریزلټ هغه زمونږ مخې ته دی. الیکشن کې څه وشو هغه جدا خبره ده، خو که وګورو نو پی ډی ایم په خپله هم خپل منځ کې هغه شانتې چې دی د هغوی ترمنځه کوارډینیشن نشته دی. د هر چا مفادات چې دی نو هغه خپل دي. که خبره وکړو اوس سوال دا دی چې د پی ډی ایم مستقبل به څه وي. پی ډی ایم سره کمې کمې لارې چې دي نو هغه پاتې دي. که وګورو نو پی ډی ایم سره دا وخت د هغې سره کم کالتوس وو نو هغه ټول یا کمې پاڼې چې وې د هغې چې دی نو شو کړي دي او دا وخت د لانګ مارچ نه علاوه د پی ډی ایم سره بله لار نشته. خو ولې لانګ مارچ هم کم تر اوسه پورې کم څه وشو. د پی ډی ایم کمې جلسې جلوسونه وشو نو داسې ښکاري چې دغه لانګ مارچ به هم چې دی نو هغه به کامیابۍ سره سرته ونه رسي او کامیاب به نشي، ځکه چې کم 11 جماعتونه دي نو د هغوی د هر یو مفادات چې دی نو هغه جدا جدا دي. که وګورو نون لیگ مفادات جدا دي، د پیپلز پارټۍ مفادات جدا دي، د جمعیت علماء اسلام مفادات جدا دي، د عوامي نیشنل پارټۍ مفادات چې دي نو هغه جدا دي او دغه شانتې نور کم پارټۍ دي د پی ډی ایم نو د هر یو مفادات چې دی نو هغه جدا دي او داسې ښکاري چې پی ډی ایم به ډېر زر چې دی نو هغه به ختم شي او ټول جماعتونه به خپلې لارې هغه جدا کړي. په دې حالاتو کې که مونږ ذکر وکړو د سینټ د چیرمن او ډیپټي چیرمن د الیکشن باندې لږ شانتې نظر واچو نو د سینټ الیکشن چې کله وشو د سینټ د سینټرانو دپاره نو په هغه وخت کې کله یوسف رضا ګیلاني ته اوټونه سیوا میلاو شول او د حکومت اوټونه مسترد شول، ضایع شول، نو په هغه وخت کې اپوزیشن جماعتونو چغې وخیلې او خپل کم د خوشحالۍ اظهار یې کوو. خو حکومت په هغه وخت کې په الیکشن کمیشن باندې چې دی نو ګوتې پورته کړې. بیا 13 ورځ د سینټ د چیرمن او ډیپټي چیرمن دپاره چې کم الیکشن وشو نو په هغې کې الټه نتیجې چې دی نو هغه مخې ته راله او په هغې کې حکومت چې دی نو هغه د خپلې خوشحالۍ اظهار وکړو. خو اوس چې دی نو اپوزیشن جماعتونه هغوی چې دی نو د دانلۍ او دغه شانتې نور
خبرې چې دی نو هغه هم کوي. سینټ الیکشن کې که مونږ د یوسف رضا ګیلاني او عبدالغفور حیدري په ووټونو باندې وګورو، نظر واچو، نو دا هر څه که یو طرف ته حکومت ټیک ته د حکومت چې کوم عنصر دی په دې کې هغه شامل دی، خو د پی ډي ایم چې دی نو خپل هم د هغوی ته خپل منځه کوارډینیشن نشوالي او یا په یو بل باندې د اعتماد د کمۍ له وجې نه دغه شانتي وشو. یو طرف ته یوسف رضا ګیلاني اووه ووټونه چې دي نو هغه مسترد کیږي، خو بل طرف ته د ډیپټي چیرمین د اپوزیشن چې کوم ډیپټي چیرمین امیدوارو عبدالغفور حیدري نو هغه ته اووه ووټونه چې دي نو هغه کم میلاویږي، 44 ووټونه چې دي نو هغه ترلاسه کوي، هغه ووټونه چې دي نو هغه حکومتي پارټۍ ته ځي. خو په دې باندې تر اوسه پورې د پی ډي ایم مشرانو چې دی نو هغوی هیڅ قسمه خبره چې ده نو هغه یې مخې ته نه ده راغلی چې څه وجوهات دي. د سینټ الیکشن کې اپوزیشن جماعتونو خو دغه دعوې کولې او دغه مطالبې د حکمران جماعت نه کولې چې هغوی د خپلو ام پی ګانو او ام ان ګانو کتنو کې چې څوک دي، خو دلته چې دی نو پی ډي ایم هغه خاموشه دی. راځو د پی ډي ایم د ناکامۍ وجوهاتو طرف ته چې پی ډي ایم ناکام ولې شو. څنګه چې ما مخکې په خپلو خبرو کې وویل چې پی ډي ایم د هغوی د جوړېدو بنیادي نقطه او بنیادي وجه دغه وه چې موجوده حکومت ختم کړي او وزیر اعظم عمران خان کور ته ولېږي، کوم چې ناممکناتو کې وه. خو بیا هم پی ډي ایم چې دی نو دغه یو تحریک چې دی نو هغه شروع کړو او تر دې دمه پورې رالل په حکومت باندې ډېر زیات فشار او ډېر زیات چې دی نو دباو هم راوړو، خو تر اوسه پورې چې دی نو هغه په خپل مقصد کې پی ډي ایم کامیاب شوی نه دی. دلته که مونږ خبرې وکړو نو ټول سیاسي جماعتونه، هغه که حکمران جماعت دی او که اپوزیشن جماعتونه دي، صرف او صرف د خپلو مفاداتو دپاره چې دی نو هغه رایوځای کیږي او د ولس مسلې چې دی نو هغه یې هېرې کړې دي. مخکې هم دا خبره کېدله که چېرې پی ډي ایم په ولسي مسلو باندې مخې ته راغلی وي او په ولسي مسلو باندې فوکس ورکړی وي، نو د پی ډي ایم د کامیابۍ 10% پورې بلکې 95% پورې چانسز هغه دغه و چې پی ډي ایم به په خپل هدفونو کې کامیاب شوی. خو چونکې د پی ډي ایم نه دغه غلطیانې شوي دي، اوس هم پی ډي ایم چې دی نو هغه دغې ته راضي نه دی چې هغه د ولس په مسلو باندې خبرو کوي، حالانکې حکومت په خپله باندې پی ډي ایم ته دغه ګراوند جوړ کړو چې او بس صرف د یو تحریک او د یو مشر راتلو ضرورت و. خو پی ډي ایم د هغې نه فایده وانغسته او د هغې وجه هم دغه وه چې پی ډي ایم خپل مفادات چې دی نو ټول جماعتونو هغوی خپل مفادات چې دی هغه راغستي او د ولس مسلې هغه هېرې کړې. اوس هم د پی ډي ایم سره یو چانس شته که چېرې پی ډي ایم غواړي چې هغه دې کامیاب شي او خپل هدف دی په خپل مقصد کې دی کامیاب شي، نو پی ډي ایم له پکار دي چې هغوی د ولس مسلې چې په هغې کې ګراني، په هغې کې روزګار، په هغې کې دغه شانتې د تعلیم، دغه شانتې صحت او دغه شانتې بې شمېره مسلې دي د ولس چې هغه مخې ته راوړي او په دغه باندې کار وکړی شي، نو لانګ مارچ به کامیاب شي. او که نه صرف په دغې باندې پی ډي ایم مخکې ځي چې وزیر اعظم عمران خان دی د تخت نه کوز کړی شي، نو دا په ناممکناتو کې راغلی ده. یو خبره به بله هم دلته کوو چې د سینټ الیکشن د ډیپټي چیرمین او د چیرمین الیکشن خو شو، خو بیا هم څنګه چې د پاکستان په سیاست کې د امپایر کردار دی او امپایر چې دی نو هغه څه کوي هم هغه شانتې کېږي، او چې د کمې ډلې سره امپایر ولاړ وي نو او د ټولو سیاسي جماعتونو سترګې هم دغه امپایر طرف ته وي او امپایر هم دومره پورې چې دی نو هغه په هر یو سیاسي حکومت کې او سیاسي جماعت سره داسې کوي چې هغه پوره په مکمله توګه باندې حکومت هم په خپلو خپو ودرېدو ته نه پرېږدي. اوس هم
هم که موجوده حکومت دی نو هغه د امپایر نه بغیر چې دی نو هغه مخکې نشي تللی. دغه شانتې که مونږ د سینټ د چیرمین او ډیپټي چیرمین خبره وکړو نو اوس هم که چېرې دغه امپایر د دې نه لرې شي نو هغوی چې دی راپرېوتې شي. پکار دي چې پی ډي ایم که چېرې مخکې تګ غواړي نو دغه ولسي مسلې د مخې ته راوړي او بیا به ولس هم د هغوی سره ملګری شي او که نه وي نو د پی ډي ایم قصه هم دلته کې ختمه ده.